مخکنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني عربستان ته تللی. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې له څه باندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهره لومړی بهرني سفر د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. په ژوا خبري اژانس د ښاغلي غني د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکړی چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښاغلي غني پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا یې د سعودي امنیتي ساتونکي دي. خپله محمد اشرف غني او د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان دولتونو تر اوسه په دې اړه رسماً څه نه دي ویلي. محمد اشرف غني په 2021 کال د اګست په 15 نیټه هغه مهال له کابله ووت چې طالبان د ګڼ شمېر ولایتونو له ونیولو وروسته د کابل پر دروازه ورننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عربي اماراتو ته تللی. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.